دلته خو نو د دې د کورو سره د ملت دا د کورو سره ګانج هم دی ته لږ سوبژندې د سړی په دا زرنج کې بزه راخښې دی دوه دانې سیرلیان هم ورسره دي ابزازان خو ډېر قسمه داران دي په پوهېږي چې دا بزه ولاکه ده د بزه قیامتي ده د زرنج زوړ باره چې سره په راکوړه سوله وایي ستا ژوره جار سم د هر چا چې د خاوند یې په لاس راکړه ستا زری پوخ دی زرنج والا ورته زما ده دی باره ویل یا ولاکه ستا ده ولاکه بل چا ده بیا زما خو باره نو وایه ریټ وایه باره یې لاس سره پټ د دې سره سودا نه وسوه لا بله سره دا سره سودا نه وسوه لا بله سره هغه ورته ویل زه یې د بچیانو دپاره بیام زما یې دوه غبرګولیان بچیان دي وږي دي دا شیدې و دپاره بیام لږ ګزاره کې وکړه که ستا نه دم راته وایه ده ورته ویل یا زما زموږ د کور بزا دی پیسې هم په کار دي او خدای دې خیر کړي واچي لاس یې سره ووایي پیسې ورشمار کړي پیسې چې زرنج والا ژر ژر حساب کې پوره ولې باره یې دا یې ونیولې وه دا جته ول دا د ستا در خوله مې زر پیل وړه در خرڅه هغه بزه چې په لاس کې د هغه دی ورته ګوي وایي خدای زما ده ډېر ښه شماره هغه ویل نه دی یعنې موږ کار وکړي دی به زرنج ته وخاتی د دا بزه دی در غاړه ونیوه بزې خو نو اپایي هلته دی نیولي دی پښې بزه جام شوه ته ویل ته چست تا مینه د خاوند سره زرنج والا څه وایي دلته د انډل دی دی کې کنځل مه کوه مینه چې د بزې سره زه ورته وایم ما بیا خپله وظیفه اجرا کړه په دې عین حالات کې نه دی و شیطان ته ویله ورته څو وروڼه یاست ده ورته موږ درې یو یو زه یم یو بابر دی یو سلیمنزی ما دا زرنج والا ته پر غوږو پرېوته ما نه دي اورېدلې زرنج والا جنګ نه جوړاوه پر دا دروازه یې په نرۍ لښته باندې یعنې مطلب د پټرولو پیپ د سکوټر په دغه یې درولي 1200 کس کنې ته بیا سهار پام پر وکړي د دروازې څخه د راډې پورې د یو څه توپک نشته موږ د دوی د لاسه دی غلامان جوړ د حیوانان په سترګو هم نه راته ګوري خو ګام پر ګام کپسان یو وخت راتلم کوروالا مې را روانه کړې ده بیا د بیا ډېره ماپ د لنډکس د لین اغوښتې هم لغته دوی سې ووالم حمام دې ته دی در سایډ وکته چې تا خو به نه یې میلدلی ملیشیا والا نو هغه دونې د سر درد راته جوړ شوی راته جوړ شوي دي هغه دوې لغتې تر اوسه پورې چې لاس ورپورته کړم کور ته وایي هلته چې دی بنده نیولې بیا څه درته وایي وایي ستا غیرت ورته ماته را معلوم ته نو څه سترګې خرې کاکا نه ورسره کېږي حکومت دی سرکار دی نو خدای را لاندې خو بیا دی زورور بیا دی پر موږ دونه زورور سوله د دغه زموږ د لاس نو ناوله د سړی خو ګسه لکه چې ته پارسله یې لکه پر کم لین ځان ورسي دا کړه او شتو لار نه وماني دوه ملګري مې و د همسایګان مې هم دي شاید ده به مظاهر صاحب لیدلی مې هغه ژغانځه و ده دی د توبې څخه پر سکوټره کړه توبه خو هم دا یې ده چې د اوبو یې کم ځای وړی دی دا پاخه سړک ده پر هغه د شګي د خوړه رکمي نو سکوټره راځغلی وي نو ټل راځغلي مفت ګیر کیله هم نه خوري نو زندی دی سوی دی خو غورځولي دواړه بیرانه دي بیا دا د سیول هسپتال راغلی غورځولي ولو دی چې غورځولي و په هسپتال پراته دي ولته پر کټ پروت دي بل ولته پر بل کټ پروت دي ډرپام چالانه دي وخت یو په ست کې راغلی سترګې دې راوړنه کړي نارې پر وا سادله واره وایي پورته څه وګوره چې څه در سوي واره چې دی لږ دماغ کار شروع کړي واره ویل ابل چیرې موږ ابل خو څه در اوس
اره دا خرغو دې په رفتار کې پازه سنډله سکوټر ټنزن وخوړه دا په رفتار کې پازه هم ډېره تاوان کله کله انسان دونې په جذبات کې راشي او بس انسان جذبه را کنټرول کړي دلته په دا چمن بازار کې د قریشي مټکل ډېر مشهوره مټکل دی دلته پخوا د ریډیان درېدی نو د دوو ریډیان والا پر دا سره جنګ سي وویل ته یې در مخته که بل ته یې در بل زه دلته پرون ولاړم بل ووړم نه زه دلته ولاړم یو دوه واره د پټاټو دا سره وکړله اخره کاڼي سره راپورته په دې حال کې یې ور غږ کړله ولې الله سپی ما مخته کوه چې ورته ووایې وایي ورور سړی دلته وویشت سړی دې چې دلته وویشتي هغه دی اوږد ورته وځغېړی دا رقم یو ور تېر سو وایي ورځه زه مړی کې وکړي شامیان دې ټول کړه ده په داخل کې دی کتلی وایي دا ناره چا وکړه دا ښه ده دا ناره چا وکړه هغه ویل د چیس ناره یا ولیده چې دا ولې لاس کوي ما مخکې د کوره سره ډېر چابک را روان یم یو غټوکی طالب دی دوه درې د کوچنیان دي ولا زرو ته په یوه ګیټ کې ولاړ زه ډېر چابک را روان یم پام مې نه څه ودید دلته دوی ګردو په لپسې را میدان کړه سپی و دی کوچنی سپی و دا لنډې لنډې پښې چې کاستۍ د برکته دې په را میدان شو طالب راغلی دغه ټوکی په ما کې وموښتي زه غلطه وموښتم ولې زه یې مړه څه کوې دی دا نور کوچني طالبانو ته دی کې وایي دی خو یې ولې زه یې مړه په موږ پسې سپی راځغلي ته واولې سړی د خوښ کره په شپو کللی و د دې خوا باره ټلیفون مې سپارلی ول راسه مور وفات وکړي د باره خوښ ته ویلی ول ویې رسوه د ځای وم د ځای سوم دا بیا دا زموږ د باغچې څه کلی یم چې ولاړلو دورې باغوان راته وایي دا د انګورو ده دا د انار ده چې دا باغ دی دا ته یاست که مو ضرورت ولو زموږ ته خالي غږ کوئ موږ یې ته سر راش کوو که نه نور تی پر غښتلي یاست دا دی دا د انارو باغچه ده چې هر څونه خوړی سي هغونه وخوري دی ولاړې هلته یې په دا سبزۍ مبزۍ باندې اوبه لګولې په د انګورو مانګور سره اخته نو خو سیزن دی دی مصرف کوي دلته دی دا شی ورسره وړی دی هغه انار چې ور واچوي دی دا شی وړی وروره دا یوه غرمه چې پر د انارو یو وام تېر کړه دا کچره دونې سوله چې د لاس تر جړۍ لوړ ولس کسه دي یاره پلنډې پلنډې راخیستې داسې ورچ یا بل یا شی رادی خو دا غرمه دی نه ویل د باغوان نه ویلله چې دا خلکو دلته دونه مال خوړلی اگر کال خواري په کښلې د زړه یې پښل دغه یې ننوتي په کمران په بیټک باندې د دې ډوډۍ کار یې ور وکړي یاران ماپښین بیا په راشواس بیا چې په راشواس دی په خپل کار پسې ولاړ دی بیا ورته جوړېدلي دي څلور پنځه یې رازغلی څلور پنځه ورته ناست څلور پنځه مالګه کې ویل ښه یوه شپه چې یې کړې ده درې خوراک یې کړي دي یو یې د 9 بجو په ټیم پرایلاک دا ساشتکای نه دی دی نو دغه نه څښلي دي بیا د بینې مافي دا چکر یې تاچول سور رنګ یې و اخري چې دی خپلیت ځینې اخلي چې موږ خو نو بالا ځو نو خو ډاکټر یم هلته ولاړ کښېنئ چش ځئ خدای بندګانو مې الله زه د دې بار در کوم ته ځي ولا موږ دلته بل ځای هم کاول کړی دی هغه هم دې ټلیفونونه راوړي خپل ځای مو د یاره دا دی یې ورو ورو پر دا کچره سترګې ولګېدلې د باغوان چته بدل سر په وګرځېدل دی یې ورته وکړه ول دا خو به تی د بازار د خواسته انار منار نه و راوړی زه ورته ویل یا ولې همدغسې و هم داسې نه وي همدا خو باغ دی دی نه ایستي دا خو یو شی راخیستی نو ده خو زړه ډېر درد و بهر ویل یا دا د باغ ډېر ښه خواږه و ډېر ښه انار و
باره ویل څه وایه نو اوس ځئ نه پاتېږي ویل هغه موږ به سورلا کړو هلته یې بل ملګري ډېر ټلیفونونه راکوي باره یې ورته ویله ول ستا خوښه ده ستا یې خوښ یې بس ژر ژر خپل هسې مې واخیستې د ګوت چې موټر تر وخته ډاکټر والا چې ګیر بدل کړي چې د حرکت یې وکړي د غږ پسې وکړي ول دغه چې وایي د راوایي مانه ول دا ستی باغ دی هر کله مو خدای راوله بیا راسئ بیا راسئ خو دا ستی د مور پیلک بیا مه راوړئ کاچسر باغوان یې دی کوي تته یې وغورځوي د کال خواري یې ګرده په اوبو وړي څه خبره چې لیوان هغوی خو دغه د کندهار کې چاته شړي ول ما یو چاته ویله ما ول حاجي کاکا نسوار لرې ولده ول و هغه دستي یې دوبۍ راوکړې چې دا دی دی کوي ول څوک چې راکړي ما چې دا وکړي ما دی بد سر په له وګرځېدی ولده ول څه کوې کښېنه ما ول بولې کوم څوک یې ما څنګه څوک یې په زه یې څوک یې ما ول هسې زه یم ارمان چې بل شی وایي غول یې درکول ټلیفون رالی وایي چیرې یم ښه وایي زیارت ته ځو څه وایم په چیش کې ځو وایي زما په ډاکټر څنګ زموږ یو ملګري ډاکټر څنګ دی موږ ته یې به څه ساعت تېر شي وایي و یوه پلانی شوکي را سره دی یو پلانی شوکي خو موږ سره ملګري سو یو شوکي راپورته هلته مو دوې درې شپې په وکړلې دلته یې سر خلاص کړی ول چې دلته څو درکوي هغونې هلته موږ در دا خوا چې را روانېدلو 3000 ونډم د ده سم واخېست چې یې راواړوه موږ میله خو موته نه یي نو وختونه دا یې وله پخواني خلک ولو چې هغه ډېر ساده هم ولو صادق هم صادقه نو نه ولو سیده وینه یې خر پازیټیو وه یو چور پنچري د ګوډې ګوره ولې له کوره چې به راوتې په دا کورتۍ کې بیا د وعلیکم په دا کورتۍ کې بیا دا لاسونه دی په دا جیب کې دی ور وګنډل چې بیا دی نه دی بې پامه راوکاږي یخ یې ونه دی به در مازګره پروت چې وبشه کېدی بیا به د دې خوا خلک روان بیا به راپورته ولې پروت یې و دلته غوزار شم لاسونه مې نه راخېږي هغه دی یې خونه وه دی یې خونه وه دی ژمې و چې اوس تېر شوي دي هغه بیا موږ ته نه دي لیدلي نه راځي هغه به د ښار او در غره پر دا مځکه ګرځي ښه یو 2-3 به یې ولګان تر وخته خالي به یې دکه ورکړو د ښاره به خپله راځ راخلي هلته به یې سپرې وږغ وکړي ول پښه ورکړه هغه به باره ونې دلته زموږ ته د ښار یو ډېر مشهوره حاجي یې بولې ملک یې بولې خان یې بولې هر شی چې یې بولې نو کراچۍ له یې زنانه په علاج پسې وړې وه نو باره ډاکټر ته سر خلاص کړی و چې نور موږ د دې نه د عیال شوقیان نه دې راله راوړې بېادبي معاف کړل دا بچهدانۍ زنجیر یې کړس هغه ورته سمه اپریشن وه 2-3 ورځې وخت یې واخیستی حاجي ته یې باره دونه بیل کښېښه 5.5 لکه سوې هغه ول 5.5 لکه خو دې ستا بلا واخلي شی دې څه هغه ول کوم شی تا چې راوکښې هغه ورته ویل خو نن دومه ده صفایي والا یووي ټپ ته بیا غورځي بیا داسې د خدای بنده موږ د یوې ګاډۍ سنجل کاږو په بله کېږدو چې زړه شي خدای بنده دا ګسه موږ راکښلی د بلې دپاره شی چې بې ځایه نه کړي د ده خو سر خلاص و چې شی خو ورکړی باره هغه ورته ویل خان صاحب یہ کیا بول رہا ہے تو شی به راوړې هر قیامت چې شی به راوړې
فیصله پر دا وسوله ډاکټر د بیزارۍ ګوتې ولګولې ولې یوار پینر مې غواړم دا سړی دې دا زنانه وباسي زه ورته وویل شی به راوړې وایي ستا څو روپۍ دي ډاکټر ورته وویل زما دا 15 لکه روپۍ ته دستي پر چک باندې وعلیکم السلام پر چک باندې 15 لکه روپۍ ور وکښلې وایي شی راوغواړه چک یې ور وغورځاوه شی راوغواړه هغول خان صاحب یې بیلې جا مریض وباسه شای به راوړې باره دا ډاکټر یې د هسپتال خلک راوغوښتل مشران د دې حاجي ټسټ وکړئ حاجي چې ټسټ وکړئ حاجي ورو رمۍ دنیا یې ونه جوړې نه باره دا څنګه کار و دا څه وایي دا زما دا اوس دی وایي زه دا شی بلې ته لګوم باره هغه خلکو ورته ویله چې حاجي صاحب دا ته څه وایه دا هغسې مجلس نه دی باره ده ویل نه ځم شی غواړم ښځې باره د هغه خبرې دی مختصره کړې ویل ته دی وږی وایي دی په چش غاړه باسي باره یې ویله ته د دې هسپتاله څخه ستا مریض اوس څنګه باسي موږ ستا سره څوک ویل 6 لکه روپۍ غواړم دستي ډاکټر په نامزدور غږ وکړي راس اچکان راغله 6 لکه روپۍ پر وکښلې ول ورس خالي وباس ایس لاړ څه زما دی ووځه یا باره غاړه وایسته یو خو زموږ سړي د سیمې داسې زموږ سړي د سیمې دی تعلیم یافته دی هېڅ هم بس اورېدلي دي چې تعلیم ضروري دی تعلیم در دا اندازې دی میډیکل ټکنیشن ووایي هم یې په نامردي ووایي که د سوالو پرچې یې هم نقلونه دي نامردي ده بس هېڅ یا سند ترلاسه کړې روغ ته پوه باره دلته یو ورځ کور پروت یم ټینګ ناجوړه سوچ مې وایي چې اتکوان دې مې یوازې ولاړ دی هغه دی ډاکټر دی ور ووځه یو ډریپ ویسته مې شیب در ولګي باره به ورشوه چې خپل دکان ته چې ولرالم ډاکټر صاحب زه خدای په عذاب یم سر در نه که زه چا هم دی کوټلی ده دستي هغه شی راته راوتاړی ټسه ټسه ګوره چې لا یې سر په خلاص که نه یو ډریپ در لګوم نو 2-3 ستنې پکې ماتې اما صحیح دستي ویل ستونې پورته کړه سکلونه یې راوړه چې دلته دی ور چخ کړه دا دیس هغه شی پلستر یې ورک ښه دلته ډریپر شروع شو دلته ما دا ځای دلته دی نیولی دلته د یار دا یو دراز راکش کړي وایي زما ارامي نه پلستر څه کړی بیا دا بل الماری راخلاص کړي دی کې وګوري شی نه بیا دا بل په دې مابین کې ووتې د میډیکل تناره والا تر میدان شول هېڅ شی هغه ویل والله که دا تناره کې د سلوشن ټیپ څه ضرورت دلته موږ نه راوړو 10 منټه بعد را روان دا خوا سر ویې وایي بیا هم راباندې ګران یې وخت کار وکړي سپین سلوشن ټیپ یې راخیست دا یې پرې راواچوه ډریپ مې راوړي ځان ته مې وځړوي کور اعلان مې کړي اوس مازدیګر ورغلم دلته دا د بغرا روډ سره دا میډیکل کې نه وه داسې ناست هم دغه کیسه وه وایي ډریپ چې در ولګوم څنګه به شي ما بس ته خالي را چړاو کړه زه هلته پر سهارا پرې وځم په سکوټر یې زړوم ته ځینې خلاص یې وایي څنګه پر سهارا نو خو ته دلته ځای نشته وایي نو پر سهارا یې لګوم ما ته لګوم مجبور یم یاره ستړی یم خوږ یم ټوک ټوک یم دوکانداري مې نه ده کړې ګس وایي یا خیر ته دی وکړه ته لاس راکړه لاس یې وکتې اوی سختي شیده جته به دي نو د زړه در دغه در واچي مریض ته چې به پخوا خلک راله د اوس هغې خدای بیا دی لږ ښه دي وایي روغ رمه یې هېڅ پروت دوی به څه ورته ویل خو نیم نه یې پات مریض به یې نو زړه در کنه واچي هغه به دا یې سباره به د روغمړه لا وایست ای به بار ورته پروت یو لمسۍ ته نیکه ویله وایي زه ته خو بازار له ډېر زیات
به تا ته یو شی در وښیم دی پټ یې راله راوه ده ورته چش له راوه باره دی پر غوږ پرېوتی ویل ډاکټر ته چې ورغلې زما نیکه ویل دی د طاقت ګولۍ راکړه نه سر یې خلاص کړي زما نیکه ویله چې د طاقت یې شی راکړه بیخي دی کریاب یم دی یې وویل ډاکټر هغه شی ورکړي دغه وخت ګولۍ چې ورکړلې چې راغلی کور ته نیکه ته یې ویله ویل نیکه که دې خوند پر واخیستی در بالښته لاندې به یو څلی کښېږدې بیا زه د سا ټیم چې کوټه ته درغلم بیا زه راغلم خیر شپه تېره شوله دی چې ورغلی چې بالښت یې رادی 11,000 روپۍ پکې واره دی بیرته پسې وروتی په نیکه پسې و نیکه ما سلی یاد کړی و ده ورته ویل اوس زویه زما سر خلاص زری دې انا کښېښاوی انا ته یې در ده ډېر خوند ورکړی